بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے تکلف باش و آرائش مجوئی، ترک راحت گیر و آسائش مجوئی، در برت گو کسوت نیکو مباش، زیر پہلو جامہ خوبت گو مباش، ہمچو صوفی در لباس صوف باش، وز صفت ہائے خدا موصوف باش، مرد رہ را بوریا قالین بود، زاں کے خشتش عاقبت بالین بود، مرد راہ را بود دنیا سود نیست، ہرگزش اندیشہ نابود نیست، بے تکلف باش و آرائش مجوئی، ترک راحت گیر و آسائش مجوئی، در برت گو کسوت نیکو مباش، زیر پہلو جامہ خوبت گو مباش، ہمچو صوفی در لباس صوف باش، وز صفت ہائے خدا موصوف باش، مرد رہ را بوریا قالیں بود، زاں کے خشتش عاقبت بالیں بود، مرد راہ را بود دنیا سود نیست، ہرگزش اندیشہ نابود نیست. دا زو که د دریم شعر چې دوامه مصرع چې ومېږو چې د صفت دی های خدا موصوف اے خدا سے دی و صفت ہائے خدا شاید تول شاید در دی نه 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 دا واز دی دا اره نه دو اره بنده پوسٹ کاو کیه دا واو دا بلا زیدو شا وز صفت ہائے ماجو یا صحیح دو ماجو دا حرف علا تکنا کلام پا آخر سے چروش بدا آخر منه سکیته جیا لکه عربی سے چمیشتو سے گوری کنا چکیم زوی بنده سکو ترسی سکون یعنی کلام پا بنده جی به آدغا زوی مشتو سے ساکین یای کنا بے تکلف زونتا پا زیر تکلیف ورکول ده پورا ده چه تو کشلاولی درشه یا تیرو لایولی درشه به دا تکلف هاره چاره ده پورا خپل تکلفی اکثر زونوں سے تکلف دے دغه چې زو کشلاولی درشو دغه شی تکلف یعنی خود کو تکلیف دینا زون په تکلیف شا اچول بے تکلف یعنی بے تکلف واسطه زون ته تکلیف ما ورکوا دغه د مراد نه دا چې ته مهنت ما کوا مهنت کوا دغه مسروقی زون مخشوا دا بے فائدې تکلیف ورکول سي زون ته مثال په تور لکایست اډه ته روانیه استدوخ زره لسنی یا وګستل جمی موسم ده نه ګرمیش ته نه سړای خو لکه نه ګردی نشتا دي دوه زره سره لسنی وګستل و شوشا ده برابر کړل او داسې قدم کوي دغه ته تکلف یې ٹھیک شلا یا په موټرسایکل سوریه موټرسایکل چلاوي و شوشا ده واجنه ته د ورسته سیټ باندې کښنستل وای ونه داسې پور پرېتی دا هر چاره خپل تکلفي شوشا شه زیات تکلف سړای نه کوي هغه سره سړای باد لیدل شي قدرتی انداز سے شریجه قدرتی انداز سے کشلولا دا چې الله پاک ته سرنګ پیدا کړی خو کشلولا خو هغه دا کنه چې الله پاک ته کیم مزه ورکړه چې دا بنده په دغه انداز پیدا کا دغه دا قسم مزاج ورکا کشلولا په فطرت شي او دا تکلف داغه دا چې خپل فطرت په زیر بدلاوي خپل فطرت په زیر بدلاوي بہادر نه ہے ته په زیر ځون بہادر ثابتوي خلک ته بہادر نه ہے بہادر چې ایک خپل زوی پته لاګي خو اده بہادرونه ولا کیسه کوي بہادرونه ولا خلیا جوړاوي بہادرونه ول چې کیم آلات اوزار وي هغه ته استعمالوي نو هر شي شوی چې بے تکلف باش بے تکلف استیجا و آرائش مجوی آرائش کشلولا مجوی مطلبیا جوی طلبیا مجوی مطلبیا دا میم چې دا د نهی والله آرائش
کښلوله ډول ځان ته ډول ورکول بې تکلفه استجا و ډول مالټوه ٹھیک شله ترک راحت گیر پرېږدل د راحت ونسه یعنی راحت پرېږدوه ځان ته ډېر راحت مه غواړه و آسایش مه جوی و آسایش یا اسانتیا و اسانتیا مه غواړه د هغې مطلب دا شو چې ډېر خیب مه کوه ډېر خوندې پسې مه ګرځه خوندي نه لذتي نه دا کام تلاش کوه و راحت آرام چې ده راحت دغه وی چې کام ونسه و بې تکلف استیژه و ډول مه کوه چې حکیم خدای ورکړه رنګ وي اکشله رنګ چې الله پاک ته ښه په شریده شي چې الله پاک دای پیدا کو رنګ دای په بلیچه باندې هغه کو پټ کو خدای ورکړي اکشلي سترګې چې دای په پېژنده شي دای په تیره عینه کې پټې کو خدای ورکړي اکشلي ویښتان د ژیره دای وخورئ دا کیسه تکلف دی چې په فطرت شي ته خپل فطرت شي تغیر رولی خو بې فایدې په زیر دغه ته تکلف یې دا وی چې ما کوه دا ډېر قیمتي شعر ده لوندر کیس شیه همچو صوفي په شان د صوفي صوفي دغه ته وایي چې د صوف لباس وغوندي صوف وړیه دا وړیه لباس وی مخشه داسې و چې دا وی فقیرون صوفیه کرام وغوسته لکه دا میشتو سې چې اولیاء کرام بیلی چې دا اولیاء کرام چې کنه چې دا رحمان بابا بیلی یا مولانا روم صاحب شو لیا جنید بغدادي صاحب شو دا هغه وختنی اولیاء دا صوفیاوي واحد دا صوفي و د صوفیاوي لباس وو اوی د وړی یوسف اصل شوی وړی ته خو صوفي زکو ته وایي چې دا هغه خلک چې وړی خته وغندي دا وړی خته نن سبا خو قیمتي دي کنه خو وخت به دا خته یغه د خورونه خلک خته وي دا اکسو کېجینا ګرمي شا همچو لکه صوفی در لباس صوف په لباس د وړی شه باش یسا دا باش یسا و چې ما اوس راولګوي د نهیه ولا ما نهیه ما باش ما یسا وز د اصل شدی وز صفت ها دا جمع دو واحد دا صفت به صفت چې دا جمع صفت ها مضاف کې خدا ته به ودوش یاو سره لګوي لکه میشتو سه په عربي ژبه چې مضاف وي کنه د مضاف خپل پیژندګر د اعراب په مضاف جاری کیږي مضافون الیه شه اعراب مضاف باندې جاری کیږي ٹھیک څه کنه مضاف الیه خپل مجرور وي دا سه فارسی ژبه چې داغه یغه دو چې اندوه شه د یاد اضافات ولادو واز صفت های خدا و ده صفت زخه د الله تعالی موصوف باش صفت الاشوا یسا د الله تعالی کیم صفاتینا دی چې انسان په موصوف کېدای شي آغا رحم لکه الله پاک په مشتو سره رحم نه کوي و رحم و غطا و غفوا الله پاک نمیشتو سے غشتیا نوی ډېر نعمتونه مشتو ست دغه سره کوي بشمیره نعمتونه دغه سره کوي بغیر د غشتنه ازنه به یو نمیشتو سے د خپل خواهش مطابق د الله پاک نه وغوړي بچ فائدای په الله پاک یې روکی چې فائدہ نه په الله پاک به نه روکای دا شی عفو مفقول مشتو سے سمره ګنای نه کوي خو الله پاک نه چې خالی یو په رښتیا سره صد کې دل سره استغفار کو توبه وکړي سره الله پاک ګنای نه معاف کو یعنی داغه صفاتینا رحم او جود معنا سخاوت و عفو معافی کول دا درې خصلتینا دا د الله تعالی کښلي صفاتینا دي دغه صفاته بندې وي چې زون موصوف صفته اله شو مرد راه دا بیا مضاف الیه دی خو مرد واحد دا راه
مرد واحد دا اس د سره تشای نشته خالی زیر ته ولګاوه مرد راه دا راه یې تیزه لیکلی دو بغیر د الف نه په دالون د شعر شه به راه ال د الف سره دو مرد راه را سړی د لیاره سړی د لیاره سیکوي سالک چې د تصوف او د معرفت په لیاره باندې روان وي مرد راه نه مراد سالک یعنی سالک سړی لرا بوریا کالی بوا د پیزای چې دا سالک سړی د پورا پیزای ا کالین وی پیزای خو روان کای کنه کلاک وی پملشه د نقشه وکړه او کالین پیست وی خو وی چې د سالک سړی د پورا دغه پیزا یا داسې د لکه کالین ا د کالین غوندې شکریا پادا کړه کابل سړی چې په کالین شکریا ادا کوي د مرادای په هغه پیسي باندې شکریا ادا کوي او دا ویلې چې هغه پوسټ شیر شو ویل کنه چې راختینا کام نسا اسایش زونتا ما ورکاوا و ډېر آرام یا مانسا نو دا دغه مصره لکه کوچکای په پوسټ شیر شدا سالک سړی لرا یعنی د معرفت د لیاره سالک لرا پیزای کالین وی زکاچه کیونکه خشتا د خشت خط خالی زیر ده کنه خاشینتا خشت دغه خشت ته وی چې د مشتو سے پښته شو ته وی او دا شین د ضمیر ولا خشتا د اوس کی اینٹ خشتا د بولشت وی آخرکار کیم زیشه بلا خط شه خشتا د زکا چې خشتا د په اخر شه بولشت وی به اسره صوفي سړی په شمدونو شازون ته داسې هغه ورکای چې او یې چې نه به د پکالین باندې نه په هغه باندې سملا وکړه په بيزي باندې سملا مرد راه سړی د لیاره دغه نه بیا مراد هغه سالک د معرفت مرد راه را بود دنیا بود مضاف دنیا مضاف الیه ہے بود دنیا یعنی د دنیو متاع د دنیو سامان مال اسباب د دنیا د معرفت د لیاره میسفر لرا دنیو دولت سود نس دا فایده نه دو نفع نه دو هرگز د اندیشه نابود اندیشه د نشتاولی نست نوی نشتا هرگز د اندیشنا د نشتاولی نشتا کده سره یو شای نوی بدای په نشتاولی باندې غمجان نوی وکه به ډیر شای نه د سره وی هغه شدای نفع د تنشلی ده خوشی جنا ویل چې نفع ځکه نشته پر چې ډیر شای نه چې اخو د الله پاک نه غفله کوي کنه